نو دا اوسنی حالات چې زه ګورم احساس هم شته اخلاص هم شته چې اخلاص او احساس دواړه شته باید چې پیدا ترې پورته کړو چې د سولې چابي چا سره ده هغې سوله غواړي او موږ دې ته ضرورت لرو چې طالب راتګ دې ملک ته نور دې ته خیر دی په دې کې طالب به هم تر کومه جنګېږي تر کومه به موږ طالب سره چې بار بار لیدل کړي دي طالبانو سره د سولې فکر شته خو هغه یو بانه وه امریکا هغه ختمه شوه اوس چې ختمه شوه زه امیدوار یم چې سوله به راځي د افغانانو ترمنځ به کېناستل کېږي یو ورځ انشاءالله نږدې ده دا ورځې به ډېرې لنډې وي او نږدې به وي چې شریک به سره کینی او دا سوله به راځي بل دا وه چې د ګاونډیانو هم په دې مسایلو کې لږ یره او خطر و هغه یره خطر د ګاونډیانو اوس ختم شوی دی که پاکستان دی که ایران دی که روس دی که چین دی دا ټول اوس مو شریک شوي دي هغه څه چې موږ یره موږ سره وه چې دا که ځانګړي تصمیمونه ونیول شي نو ناکامه وه اوس هغه ځانګړي تصمیم نه وتلې ده منطقه پکې شریکه شوه موږ په دې پوهېدلو موږ خو دا ویله چې جنګ د منطقې دی منطقه‌ي جنگ دی دې کې ټول شریک دي په جنگ کې ټول ګاونډیان شریک دي خو هر سړی ځان ته جدا شمېره دا د افغانانو ذاتي جنگ نه و ځانګړی جنگ نه و د ټولو شریک جنگ و اوس پکې ټول شریک شوي دي او ځکه ضربه ټولو ولیده خطر یې ټولو ولیده مشکل یې ټولو ته ورسېده نو په دې باندې چې ټولو ته مشکل رسېدلی دی او خطر یې لیدلی دی اوس ټول په دې باندې اجماع شته دی او دا یو ښه پیغام و او ښه خبره وه چې خلیلزاد غونډه کې سړی په دې کې مقرر شو او راغی پکې چې هغه د افغانستان نه خبر دی د افغانستان د اراضۍ نه خبر دی د افغانستان د مشکلاتو نه خبر دی نو انشاءالله موږ په امیدواري ډېره ده چې دا کار به کېږي نو د دې دپاره زه وایم د حکومت دپاره چانس شته دی حکومت دې د حوصلې نه کار واخلي زما پیشنهاد دا دی دا ملت نور ځورېږي او ډېر زیات ډېر لوی مشکلات دي په دې ملک دا سیاست سبا 2 میاشتې پاتې د رژیم دا رژیم ور به بیا هم ځي سبا بل به راځي ځکه د حکومتونه بدلېږي ټیمونه وخت بدلېږي زموږ نن سیاسیین چې هغه سیاسیین چې پرون طالب سره خبرې نه غوښتلې نن هغې مسکو ته ورغله او سره کېناستل رئیس جمهور ته دا حوصله پکار ده حوصلې نه دې کار واخلي انشاءالله امیدواري شته ملت ته زه ډاډ ورکوم ستاسو دغه د لارې نه چې دا سوله راتلونکې ده دا سوله به راځي خو داسې ده چې دا د جنګ رول هر چېرته چې دولتونه سره جنګېږي هم او که کلي کې دوه متحاسمو جنګ وي کوشش دا وي چې خبرې دغه نږدې اشاره سره فکر کوي چې لږ زیات امتیازات لاسته راوړم کېدای شي دا د امتیازاتو په خاطر باندې وي نو زه هم جنګ کې خیر نشته ښه دا ده غږ مې په دواړو طرفونو دا دی چې د سولې مذاکرات روان دي حوصلې نه کار واخلئ ښه دا ده چې ډزبندۍ ته لاړ شئ د ملت باندې رحم وکړئ په دې ولس باندې رحم وکړئ دا دواړه طرفه ستا خبره چې دواړه طرفه افغانان دي دواړه طرفه افغانان مري نو دا نقصان ملت افغانستان ملت ته دی افغانستان ولس ته دی که د حوصلې نه کار واخلي دا به د ټولو دپاره د خیر خبره وي